سلوا اودابي 15 کلنه ده. یمن کې د روانې جګړې همزولي. سلوا سخته ناروغه ده. د 2 میاشتو وا چې په خوارځواکۍ اخته شوه او ماغزه یې له همدې امله ژوبل شوي. د یمن ناوړه حالت دا مرګ ته ورنږدې کړی. جګړې، لوږې او د کورونا ویروس وبا پر دې ځپل شوي هېواد منګولې ټینګې کړي. د سلوا مور او پلار د هغو 2 میلیونو یمنیانو له ډلې دي چې جګړې له خپلو مینو تیښتې ته اړ کړي. پلار یې ابراهیم وایي چې نور یې د درملنې لپاره پیسې نه لري. دی وایي موږ کورونا او جګړې بند کړي یو. یوازې خدای زموږ په حال خبر دی. ځینې وخت د 2-3 ورځو لپاره د خوراک څه نه لرو او زه یوازې بوره او اوبه ورکولی شم چې ژړا یې کراره شي. دا یوازې سلوا نه ده. یونیسف وایي دلته د خوارځواکۍ له امله له 15 کلونو د ټیټ عمر 45 سلنه ماشومان فزیکي او یا هم دماغي ناروغۍ لري. دا د عدن ښار دی چې د یمن نورو سیمو پرتله پکې پریماني ده. خو ان دلته هم حالت ښه نه دی. خوراکي توکي شته خو ډېر یې د پیرلو وس نه لري. اوس به یې د 2 اونیو مخکې پرتله 0% نورې هم لوړې شوي ځکه چې د پیسو ارزښت یې ټیټ شوی. وبا په یمن په 2 دلیلونو ډیر وځپي. یو خو د وګړو مقاومتي سیستم ډیر کمزوری دی او بل دا چې جګړې 50% روغتیايي سیستم ویجاړ کړی. ځینو سیمو کې روغتونونه د هرو 10,000 کسانو لپاره یوازې 2 کټونه لري. ډاکټر امر قسیم الترکی د کورونا ویروس د درملنې له برخې دا ویډیو موږ ته جوړه کړې. دا په عدن کې یو روغتون دی چې یو څه اسانتیاوې لري. شتمن هېوادونه کولی شي زرګونه د مصنوعي تنفس ماشینونه واخلي. خو ډاکټر امر وایي دوی د ډیرو ناروغانو چې کورنۍ یې زارۍ کوي درملنه نشي کولی. د MSF خیریه موسسې په دې روغتون کې دغې ښځې ته یو کټ ورکړل شوی و خو ونه ژغورل شوه. یمن کې 25 سلنه خلک له کورونا ویروس مري چې د نړیوالو شمیرو پرتله 3 برابره لوړه شمیره ده. داسې اټکل کېږي چې یمن وار له مخه د کورونا 1 میلیون مثبتې پیښې لري. دا د بریتانیا له پیښو 3 برابره ډېرې دي خو نفوس یې یوازې د بریتانیا پرتله نیمایي دی. داسې ښکاري چې هر څه ختمیږي. د یو ناورین په څیر دوی فکر کوي چې ټولې نړۍ هیر کړي. دا یو ډیر بد ګډوډ او د ناهیلۍ حالت دی. نو دا خبره رښتیا ده چې نړۍ دوی هیر کړي؟ که ژر تر ژره څه ونه شي نو په نړیواله کچه د یو لوی ناورین شاهدان به یو. د دې ټولو ناخوالو سره سره بیلتون غوښتونکو یوه نوې جګړه پیل کړې چې د یمن شمال او جنوبي برخو د یو ځای کېدو مخنیوی وکړي. دا د 15 کلونو مخکې د ایران پلوو حوثي اغیانو پر ضد د سعودي د جګړې سربیره بیله جګړه ده. په دې دښته کې سعودي پوځیان له جنوبي بیلتون غوښتونکو سره د یو اوربند په ټینګولو خبرې کوي خو تر اوسه یې څرک نه لګي. ملګري ملتونه هم خپل مرستې کموي ځکه مرسته ورکوونکو د تیر کال پرتله د نیمایي مرستو ژمنه کړې. یونیسف وایي له هغو ناخوالو سره چې د یمن یو ماشوم په یوه ورځ کې مخ کیږي د نورو هیوادونو وګړي کېدای شي په ټول عمر کې هم ورسره مخامخ نشي. کله چې سلوا ماشومه وه مور او پلار یې له هغو روغتونه تیښتې ته اړ شول چې د سعودي هوایي ځواک پې برید کړی و او 19 ملکیان یې پکې وژلي وو. اوس 15 کلنه ده او کورنۍ یې لا هم د دې ژوند د ژغورلو هڅې کوي. دوی یې یوازې په اوبو او بورې مړوي. د ژوند لپاره یې دعاوې کوي. دوی یوازې همدا وس لري چې په دې جګړې، ناورین او وبا کې کېدای شي کافي نه وي.